سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي یو تن خپل کور ته راغی او چې کله کور ته ننوته نو مېرمنې سخت خفه وه. ده ترې پوښتنه وکړه چې ولې دومره خفه یې؟ خو هغې لامل ونه ویل. بالاخره له ډېرو مجبورولو نه وروسته ورته وویل چې واده راسره وکړه چې زما په خبره به باور کوې، ځکه دروغ درته نه وایم او څه چې راباندې تېر شوي دي له هغه پرته درته هېڅ څه نه وایم. سړي ورسره واده وکړه چې ستا په خبره پوره باور کوم. ښځې ورته وویل زه د سودا اخیستلو لپاره له کوره ووتم او چې کور ته رانږدې شوم نو یو هلک لاس راواچاوه او ما ترې منډه کړه، خو چې د کور په دروازه راننوتم نو هغه ته مې پړونی په لاس ورغی او هغه سیرې شو، خو زه ترې په تېښته بریالی شوم او هلک هم لاړه. اوس پرې که ته باور کوې او که نه، خو خبره همدا ده. سړي ورته وویل زه پر تا باور لرم او په دې هم پوره باور یم چې له دې پرته هېڅ در سره نور څه نه دي شوي. مېرمنې ورته ویل ته څنګه دومره باوري یې؟ خاوند یې ورته وویل ما هم په ځوانۍ کې همداسې یوې نجلۍ پسې منډه کړه او یوازې د پړونې نیمه یې پیسکه یې ګوتو ته راغله او هغه رانه وتښتېده. نو نن زما له مېرمنې سره هم هماغه کار وشو. درس که غواړې چې نور مو خور مور مېرمن او عزت ته لاس وانه چوي نو د بل چا پر عزت او غیرت تېری مه کوئ، که نه یو ورځ به هماغه کار له تاسې سره هم وشي.